د جادو چاټ مساله د یو وخت کیسه ده. سوهانا نگر کلی په نوم په دې کلي کې به خلکو د کچورۍ خوړلو ډیر زیات شوق لرلو. دا خلک به چې کله هم په کور کې یو ځای کېدلو نو بازار نه به کچورۍ غوښتلې او بیا به یې خوړلې. دې خلکو پسې نږدې د میټا په نوم یو کس دلته کې دکان و. دی به په خپل دکان کې تازه تازه کچورۍ پخولې او بیا به یې په دې خلکو باندې خرڅولې. یو ورځ یې میټا په خپل دکان کې ولاړ وي چې دلته کې د بیټو په نوم یو کس راشي او دته ووایي میټا وروره لږ یو کیلو کچورۍ راته واچوه او کچورۍ راته اخبار کې دننه پیک کا چې تر څو د دې غوړي په اخبار کې دننه جذب شي او ذایقه یې هم بھرپور پاتې شي. سمه ده فکر مه کوه امین شي د روژات نه یو کیلو زبردست کچورۍ واچوه. او استاد جی اوس به زه ډېر ورجان ته ورکوم مست کچورۍ چې بیا د پاره موږ نه دلته ونه کې چوري. بس تا رورجانه کچورۍ راله راکه نور رانه صبر نه کېږي. اوس خو مې په خوله کې هم ورته اوبه راځي. ته یې څه صفتونه راته کوې؟ رورجانه زما کچورۍ خو دې دومره مزیدارې چې هر چا له خوند ورکوي. لږ زر زر ورله پیک کا. بیا میټا بیټو ته کچورۍ ورکي او دی کور ته راشي. مرجانې مرجانې ما ستا دپاره د سبزۍ نه ډکې کچورۍ راوړې دي. واړه به دلته په مینه مینه وخورو. وا بچی الله دې خوشحاله کړه. نن خو د سهار نه زما زړه کېدو کچورۍ خوړلو ته. بیا دا مور زوی دواړه کینی کچورۍ خوري خو د ده مور په ذهن کې یو خبره راشي. بچی یو خبره درته وکم په کلي کې خلک د کچورۍ خوړلو سم لیونیان دي. ته داسې کار وکړه چې تا هم یو د کچورۍ جوړولو ټیله ولګوه. زمونږ به هم دوه پیدې کېږي. مرجانې کمې دوې پیدې به کېږي. بچی یو خو به خلک تا نه کچورۍ یالي دغه شانتې به تا له ګټه میلوېږي او بل دا چې ماله به هم هره ورځ په کور کې کچورۍ میلوېږي د خوراک دپاره. مرجانې دا خو تا به ته هم ډېر ښه کاروبار وښودلو. داسې به ما ته هم دوه پیدې میلوېږي. دا کمې دوې پیدې دي بچی؟ مرجانې یو خو به زما بېروزګاري ختمه شي او بل دا چې ماله به بیا دغه شانتې پیسې هم میلوېږي. بس بچی ته سبا نه دا کار شروع کا. بازار نه تازه تازه سبزي راوړه چې زه سهار وختي تاله کچورۍ برابري کوم او ته بازار له یوسه. بیا بیټو د سبزي والا دکان ته ورشي او دینه تازه تازه سبزي کور ته راوړي. چې کور ته راشي نو مور ته ورکي چې څنګه سهار شي مور دې له تازه تازه کچورۍ پخ کړي وي او بیټو یې ځان سره دکان ته یوسي او دلته چې کله اډه ولګوي چې څنګه میټا وویني نو دې له ډېره غوسه ورشي. ورکوټیا دا هغه کس نه ده چې پرون یې ما نه کچورۍ وړې وي. او استاز همدغه یو ده. د دې همت خو وګوره څنګه یې ستا دکان مخ ته دکان ولګولو او ورته د خان په شانتې ناسته. ډېر بې غیرته سړی ده. ما نه اجازت هم وانه غوښتو او دلته یې ټیله ولګوله. دی دواړه دلته خبرې کوي چې په دې ټیم کې یو کسټمر بیټو ته راشي او کچورۍ خوراک شروع کی. میټا چې کله دا وویني نو دې ته ډیره زیاته غوسه ورشي. ما ته د دې څه حل کول پکار دي که نه زما ټول ګاګ په دې ته ورشي. په دې ورځ د میټا لږ شانتي کچورۍ خرڅې شي خو د بیټو کچورۍ ټولې خرڅې شي ځکه چې د دې تازه سبزي وه. دې وجه باندې خلکو ډیره خوښوله او ښایسته پیسه وګټي او کور ته راشي په خوشحالۍ مور ته ووایي بچی نن خو دې ډېره ښایسته ګټه وکړه. او مرجانې ستا د لاسو کچورۍ خلکو ته ډېرې خوښې شولې. خلکو ما نه دوه ځله واخیستې او نور ګاک هم را روان وو خو ما سره کچورۍ ختمې شوې ځکه کور ته راغلم. وا بچی د دې دا مطلب چې سبا نه به تا ته زیاتې کچورۍ پخوم. او مرجانې سبا نه به زمونږ کار زیاتېږي او ما ته داسې لګي چې ما ته به اوس د سر د مږلو ټایم هم نه میلاویږي. بیا بیټو بازار نه ډیره زیاته تازه سبزي راوړي او کور ته راشي مور ورله ښه ډیرې کچورۍ پخې کي. په بله ورځ باندې دا کچورۍ یوسي او بازار کې خپله ټیله کولاو کی او دلته چې څنګه ټیله کولاو کی نو د خلکو رش ورته ولګي او میټا چې دا وویني نو دې باندې دا ښه راز نشي. چوټې دا کس خو به زمونږ دکان تباه کي. نن د دې څه حل راوباسه. استاد جی زما په ذهن کې یو زبردست آیډیا راغله. ته بس ګوره چې زه څه کوم. بیا چې کله شپه شي چیټو راشي دلته د دې دکان په خوا کې یو لویه کنده وباسي او په دې کنده کې د غوا غوشان واچوي. چیټو د داسې کار کولو څه پیدا؟ استاد ته اوسه پرې پوه نه شوې که نه. اوس به دې کاډې نه دلته دې ته د غوشانو بوی راځي او خلک به دې دکان نه داسې تښتي لکه څنګه غل چې پولیس وویني تښتي. وا چیټو څه زبردست چل دی وچلولو.
خدای شته مزه راغله اوس خو به دا سړی دلته نه خامخا تښتي. بیا په بله ورځ بیټو چې کله خپل دکان کولاو کی نه یو ګاګ دې ته راشي. روزانه کچورې څنګه ورکوې؟ روزانه زبردست او سوزي مساله ورته لګوم ډېره خسته مزه کوي. روزانه دا څنګه بدبوتې راځي؟ توبه توبه ته خو ډېرې څښا کچورې پخوې. روزانه دلته راشه ته څه د هغې څښا کچورې ته هلته ورغلې دا خو کچورې د غوا د غوښانو مسالې نه جوړوي دلته راشه تازه تازه کچورې وخوره. او روزانه دلته خو د غوا د غوښانو بوی راځي. بیا دا ګاګ د میټا دکان ته ورشي او د میټا دکان باندې یو ځل بیا رش ولګیږي. دکه شانتي د میټا کچوري خرڅ شي ولی د بیټو کچوري سلامتي په دې باندې پاتې شي. میټا ډیر زیات خوشحال وي او بیټو خپل کچوري واپس کور ته یوسي. او دې قتل استاد څنګه سبق مې ورته وښودلو چې دې ته به خپل پلار په یاد راځي. یار چیټو نن خو یې ډیره مزه وکړه زه خو قسم دې ستا فین جوړ شولم. استاد جی بیا پرچی راوړه چې تا ته اټوګراف درکم. ځه خپلې کچورې جوړوه په سر باندې مې مخې جا ته راغلی اوس دا اټوګراف والا. بیټو کچورې راواخلي خپل کور ته روان وي چې په لاره کې یو بوډۍ ښځه ورسره ملاو شي. بچه څه د خوراک شته ځکه چې ما ته ډېر زیات لوږه لګېدلې ده. جانې ته ولې خفه کېږې؟ څومره دې چې زړه غواړي د کچورې وخوره. بیا بیټو دې ته کچورې ورکي او دکه بوډۍ ښځه په دې باندې مصالې چول شروع کی. باجی دا څه دي چې ته یې په دې باندې اچوې؟ بچه دا کومه عامه مساله نه ده دې ته جادو مساله وایي. دا مساله چې په څه باندې واچوې داسې خوشبو ترې راځي چې خلک بیا لیوني شي هغې خوراک دپاره. واه باجی ما ته دا د جادو مساله میلاویدی شي. واو بچه تا ما ته دومره ښایسته کچورې راکړې زه تا دې مسالې نه څنګه منې کوم بالکل به تاله میلاویږي. بیا دا بوډۍ ښځه بیټو ته د مسالې ډبې ورکي او بیټو ځان سره دکه ډبې کور ته راوړي. خو چې کله مور ته راورسیږي مور ته ټوله کیسه وکړي چې نن خلکو ته کچورې نه بدبوی ورتللو او خلکو کچورې وانه غستې. بچه ما خو تا ته کچورې په تازه سبزیو کې او په کورنو غوړو کې پخ کړې وي نو بیا دې خلکو ته دې نه بدبوی څنګه راتللو. جانې ته فکر مه کوه اوس ما سره جادو مساله راغله او دا چې د چا شرارت دی زه په هغې باندې پوه شولم. بیا په بله ورځ بیټو خپل دکان کولاو کی. ته ډېر بېشرم انسان یې دومره بدبوی وله کچورې پخوي او دلته راوړې نه ستا د پویولو وله څوک نشته کور کې که څنګه؟ استاد جی دې کې شرم نشته د غوښانو پیداوار. ای زما پلاره لاړ شه کور ته ځان ته بل څه کار وګوره ولې د بدبو وله کچورې پخوي او ځان له کار ګورې. دې دواړه خبرې کوي چې په دې کې د میټا دکان ته یو ځل بیا خلک د کچورې